علماء کرام مفسرین حضرات فرمائی په دې کائناتو کې الله رب العالمین آدم علیه السلام نه واخله بیا تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي د ټولو څه بهترین اخلاق والا بهترین شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم دی. د ټولو کائنات د تمام انبیاء علیهم السلام څخه افضل د ټول انسانیت بنیاد کی افضل ترین انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. علما لیکي چې د دنیا څومره حسین خوبصورت انسان وي چې یو څه وخت ډوډۍ نه وخوري د خولې څخه بدبو راځي، یو څه وخت صفایي نه وکړي د بغل او د جسم څخه بدبو راځي، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ظاهری حسن باطنی حسن دواړه ورکړي. په کومه لار چې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تېرېدی کفارو به دا معلومول چې په دې لار باندې محمد رسول الله تېر سوی دی. د رسول الله خوشبو به دا ویل چې په دې لار اوس دی تېر سوی دی. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي غرمه د مکې ګرمي ده، د غرمې په موسم کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت و، د تندي مبارک څخه خوله راتلله، هغه خوله ما په شیشه کې جمع کړل. په یو موقع باندې مې یو واده و یا یو شادي وه، هغه د رسول الله خوله مبارکه مې په جسم باندې ومږله. وایي چې کوم مجلس ته زه ورغلم هغه ټولو زنانو راته وویله چې تا کومه خوشبو ویلې ده، په الله مې د قسمې داسې خوشبو تر ننه موږ نه ده لیدلې، نه داسې مې در سږمو سوې ده. وایي ما ویل دا زما د محبوب د تندي مبارک خوله ده. یو صحابي وایي د جمعې مبارکې ورځ وله، د جمعې ورځ چې تېره سو ماښام د 14 سپوږمۍ ته مې کتل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې غسل کړی و، سپینه جوړه یې اغوستې وه. ماښام ټیم ول د 14 سپوږمۍ ته به مې وکتل، بیا به مې د رسول الله چهره انور ته وکتل. زما دی په الله قسمي د رسول الله چهره د رسول الله مخ مبارک تر 14 در سپوږمۍ ښایسته معلومېد. ظاهري حسن هم الله محمد رسول الله ته ورکړی، لیکن د ټولو څه بهترین صفت د رسول الله هغه باطني حسن. الله رب العالمین چې په قرآن کې د محمد رسول الله د صفاتو تعریف کړی دی، د اخلاقو یې کړی. قرآن کې الله تعالی فرمایي انک لعلی خلق عظیم، زما پیغمبر اخلاق څنګه لري؟ اخلاق دي څنګه اخلاق دي؟ علما لیکي مفسرین لیکي چې د رسول الله جسم د رسول الله خوبصورتی په ټول امت کې په یو انسان کې نسي جمع کېدله، لیکن امت دا شی کولی سي چې د رسول الله اخلاق خپل کړي. د رسول الله غوندې اخلاق نسي کولی څوک، لیکن اقتدا موږ لکه څنګه چې محمد رسول الله خپل پیغمبر منو دغه طرح پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق خپلولو کوشش وکړو. یو صحابي راځي نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله د قیامت په ورځ به ستا مرتبه او مقام ډیر بلند وي او موږ به ډیر لرې یو، نو د قیامت په ورځ په امت کې به کم کسان هغه تا ته نږدې وي؟ موږ خو نو دا خیال دی چې ډیر لمونځونه کوي، ډیر عبادتونه کوي، نو ډیر تلاوتونه کوي. پیغمبر علیه السلام به دا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اقربکم منی و احبکم منی یوم القیامه، دا شرګا په میدان چې ما ته به ډیر محبوب وي، په ما به ګران وي او ما ته به نږدې وي، هغه سړی دی احسنکم اخلاقا چې اخلاق یې ښه وي. د چا چې اخلاق بهتر وي رسول الله وایي دا به په شرګا ما ته را نږدې وي. و ابغضکم منی و ابعدکم منی یوم القیامه اسوأکم اخلاقا، رسول الله وایي زما څخه لري او زما چې نفرت ځینې راځي زما په امت کې هغه کسان وي چې اخلاق نه لري. یو چا در خوله یو خبره ورته ووته دی 3 نورې ورته کوي، ستا داسې داسې دی وي، ستا پلار، ستا نیکه، ستا ور نیکه، ستا خاندان. والله بنده پیغمبر خو موږ ته اخلاقو درس را کړی دی. الله رب العالمین دی تحمل، برداشت، صبر، اخلاق دا صفات په موږ کې پیدا کړي. حسد، ضد، عناد، قومیت، عصبیت، په دې خپله خبره باندې ټینګ درېدل، د یو بل پوه، د یو دین خبردار خبره نه منل، دا
دین اسلام نه خوښي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انا زعیم ببیت فی وسط الجنه فی ربض الجنه لمن ترک المراء وان کان محقا. پیغمبر علیه السلام وایي زه د هغه سړي ضامن یم چې پر حق دی، د دعوه صحیح ده، لیکن د جګړې د جنگ او فساد څخه د ځان ساتلو دپاره چې مسلمان سره جنگ و جګړه رانیسي دا جنگ نه کوي. پیغمبر علیه السلام خپل حق څخه تیریږي د دې دپاره چې فساد رانیسي، جنگ و جګړه رانیسي، دعوه و جګړې نه رانیسي، د خپل حق پرېږدي. رسول الله وایي د جنت کې د ده د کور ذمهواره زه یم. او ته راته ووایه چې رسول الله د یو چا ضمانت واخیستی هغه بیا درواغ کېدلی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. زموږ خو دا ایمان دی چې دا غر یو چا وویل ما پورته کړي هلته یې ویوړي دا منل کېږي، خو لیکن دا خبره نه منل کېږي چې زما د محبوب محمد رسول الله خبره دی غلطه شي. نبی علیه السلام وایي د جنت په مابین کې محل او کور د هغه مسلمان زه ذمهواره یم. وببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب وان کان مازحا. څوک چې درواغ پرېږدي، دروغ ګویي پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه سړي د جنت په سنټر کې په مابین کې چې په خپل معاملاتو کې په خپلو خبرو کې درواغ نه وایي، رښتیا وایي. دا درواغ زموږ د پښتانه عام خلکو دی هغه کړي دي، وایي درواغ د هغه د میړه وزر دی، وایي که نه وایي؟ حالانکه دا سراسر د اسلام خلاف دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی اذا کذب العبد، کله چې یو بنده انسان دروغ ووایي یتباعد منه الملک میلا من نتن ما جاء به، یو میل فرشتې د دسه لیرې سي، د دې درواغو یو بدبو راځي هغه دته نه معلومیږي، فرشتې ځینې تنګې سي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اخلاق والا انسان دا د تهجد والا څخه هم مخته دی، څوک چې اخلاق لري. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله لا یبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. کم سړی چې اخلاق لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغه سړي چې د ورځې روزی او د شپې په نفلو باندې ولاړي دا د هغه سړي برابر دی.